پاکستان د طالبانو منځوي کېدل غوښتل، خو طالبانو یې د ارمان په اوبو لاهو کړ. د ایران ولسمشر سره د متقي لیدنه په مهمو مسایلو بحثونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې ډیره هڅه یې وکړه چې افغانستان د ترهګرو ځاله معرفي کړي ترڅو هیڅ هیواد ورسره اړیکې ونه پالي، خو طالبانو یې د ارمان هم په اوبو لاهو کړ. له هند سره د ګرمو خبرو وروسته اوس تازه خبر دا دی چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي چې د یاد وزارت وزیر مولوي امیر خان متقي او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او ایران کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې کړي. د سرچینې په خبره پزشکیان په دې ناسته کې دواړه هیوادونه ښه ګاونډیان بللي. افغان کډوالو ته د اسانتیاو په برابرولو یې تاکید کړی او ویلي دي چې هیواد چمتو دی په ټولو برخو کې له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي. له بل لوري ښاغلي متقي هم د دواړو هیوادونو پر مثبتو اړیکو او نږدې همکاریو ټینګار کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت پر زیاتوالي، د مخدره موادو د قاچاق پر کنټرول او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی. هغه غوښتنه یې کړې چې د کډوالو د ستنولو بهیر په تدریج سره ترسره شي او د هغوی چارې او پانګه زیانمنه نشي. یاد دې وي چې مولوي امیر خان متقي په رسمي سفر ایران ته تللی او ټاکل شوي له هغه ځایه چین ته ولاړ شي. بلخوا بیا د باغیانو او د تش په نوم مقامه جبهې مشر احمد مسعود چې له تاجکستان ایران ته تللی په مشهد کې د سپاه پاسداران انقلاب او بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره پټې کتنې کړې دي. د العربیه فارسي د راپور له مخې احمد مسعود له تیرو 3 ورځو په ایران کې دی او د سپاه پاسداران تر کلکې څارنې لاندې ناستې او کتنې کوي. راپور زیاتوي چې په سوریه، لبنان، عراق او یمن کې د ایران د نیابتي ډلو له ځپل کېدو وروسته اوس ایران د طالبانو د مخالفینو ته د کتلو او خبرو اترو بلنه ورکړې ده. احمد مسعود، عطا محمد نور او صلاح الدین رباني هغه کسان ښودل شوي چې ایراني چارواکو ورته د ورتګ رسمي بلنه ورکړې ده. شنونکي وایي دا تاریخ تیره څهرې دي، هیڅوک پرې باور نه لري او نه هم افغانان بیا دا جاسوسان غواړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.